حنیفي بهر میشتو افغانانو ته ویلي افغانستان د ټولو ګډ کور دی، راشئ او د هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلئ. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ده. حنیفي بهر میشتو افغانانو ته ویلي افغانستان د ټولو ګډ کور دی، راشئ او د هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلئ. د ریاست الوزراء اداري مراسیل مولوي عبدالسلام حنیفي په بدخشان کې د افغانستان د ګرځندوی ملي جذاب کانفرنس کې په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړې دي او په بهر کې میشتو افغانانو څخه یې غوښتي چې خپل هیواد ته راشي او د افغانستان په پرمختګ کې خپله ونډه واخلي. ښاغلي عبدالسلام حنیفي په دې اړه ویلي اسلامي امارت هڅه کوي چې د واټونو او لویو لارو په جوړولو سره افغانستان له بېلابېلو دهلیزونو په ځانګړي ډول د واخان ګورېدر له لارې د یوې لارې یو کمربند پروژې سره ونښلوي، تر څو د ګاونډیو د اقتصادي او ټکنالوژۍ له ګټو استفاده وشي. د هېواد د برېښنا بندونو په جوړولو سره به د انرژۍ له واردولو هم خلاص شو. نوموړی په دې اړه وایي چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی او پراخه کانونه لري. د دې ترڅنګ له طبیعي ښکلاو څخه ډک او معتدل اقلیم لري. د هېواد بېلابېل ولایتونه لرغوني آبادات لري چې له بېلابېلو تمدنونو څخه راپاتې دي. که په افغانستان کې ګرځندوی یا سیلانیانو ته کار وشي، لرې نه ده چې له دې لارې هر کال ګڼ عواید ترلاسه کړو. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت له ټولو ګاونډیانو سره په اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخو کې د ښو او دوستانه اړیکو غوښتونکی دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د دوی امنیت ته ګواښ پېښ کړي. همدغه راز له دوی هم د نه لاس وهنې د اصولو په پام کې نیولو سره د دوستانه او نیکې اړیکې غواړو. ښاغلي حنیفي په بهر کې میشتو افغانانو ته وویل افغانستان زموږ د ټولو افغانانو ګډ کور دی، ټول پکې د ګډ ژوند کولو حق لري. اسلامي امارت به د دوی مال او ځان خوندي کوي. له دوی وغوښتل چې هېواد ته راستانه شي او د افغانستان په پرمختګ او آبادۍ کې ونډه واخلي.